بټ څومره د قرآن نه خبر یو بس د حافظ صاحب په قرآن باندې موږ ځان خلاص کړی چې بس حافظ صاحب داسې د الله رسول فرمایي تاسو د قرآن تلاوت کوئ قرآن وایاست کله چې یو سړی قرآن ووایي د قیامت په ورځ به دغه قرآن د الله په دربار کې درېږي چې یا الله دې سړي ته به معافي کوې عفو به ورته کوې بخښه به ورته کوې دې سړي زه ډېر وویلم. اوس خبره دا د عزیزانو اول خو زموږ ته قرآنونه نه دي زده ګوره چې نو کله به زموږ دی بدبخته معاشره سوله یو عالم دی محدث دی مفسر دی دا د چا تر لاس لاندې د هغه سړي تر لاس لاندې چې تر اوسه د سبحان الله او د الحمدلله په فرق نه پوهېږي په قرآن نه پوهېږي د قرآن او د حدیث فرق نشي کولی خو دا شیخ الحدیث او دا شیخ القرآن د ده په لاس کې دی ورته وایي تیز یې که کرار یې که مخت یې که شات یې که تر دې نه بیا د بدبختۍ در سره بله زمانه ستا هم نه. نو دلته خبره دا د عزیزانو ما ته پرون د امریکې سه یو اجاني میسیج کړی ول مولوي صاحب زما قرآن نه دی زده زه په لا اله الا الله باندې وایم بس مالیا داسې مه کوه جاني داسې وکړه الحمدلله شریف راواړوه الحمدلله شریف په قرآن پاک کې ستا زوی ته ووایه چا ته ووایه ابې د ښکاره کې ورته ګوره وایه قرآن داسې دی د شیخ صاحب فرمایي شیخ زکریا صاحب رحمه الله حدیث دی کوم ځای چې قرآن ته ګوري وایي 2000 درجې ثواب دی او په یاد یې وایي بیا 1000 درجې ثواب دی هلته ورته ګوري یا قل والله شریف راواړوه قل والله شریف ته ګوره بیا یې وایه اوس دا خو ضروري نه ده چې هر سړی به د قرآن حافظ وي هر سړی به د قرآن عالم وي یا هر سړی به ټول قرآن زده وي ډېر داسې کسان سته لږ قرآن یې زده دی هغه لږ وایه خو ډېر یې وایه ډېر یې وایه دا لږ به د قیامت په ورځ تا ته چیږي د کومه ځای خلاصوي د الله د عذاب خلاصوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک الله فرمایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن کثیر مولوی صاحب حدیث نقل کړی د قیامت په ورځ به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله په دربار کې پیش چې یا الله دا زما امت نه دی دی قرآن ته شا ورګرځولې ونه دی قرآن نه وایي په قرآن عمل نه کوي قرآن ته توجه نور کوله دنیا ته ډیره توجه ور کوله د دنیا خبره ته ډیره توجه ور کوله جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم به شکایت وکي د خپل امت ته الله په دربار کې یوازې د کافرانو نه د مسلمانانو هم دی مسلمان خود قرآن نم په کالم نه اخلي دی مسلمان په 15 کال قرآن د اخلاص کړی سبحان الله اوس په پیغمبر علی السلام شکایت وکړي نو چې پیغمبر علی السلام مبارک شکایت وکړي د الله په دربار کې د هغه امتی به څه حالي د هغه امتی به څه حالي الله رب العزت فرمایي دا کافرانو به څه کول کافرانو به ویلې ولورسي چې دا قرآن ویل کیږي چې دا لا تسمعوا لهذا القرآن یو خو دا قرآن اورما والغوا فيه لعلكم تغلبون ورسي دي چې قرآن وایي چیخې کوي نارې کوي نارې وایي چیخې کوي الله دا قرآن ته مه پرېږدئ دا د کافرانو میشن و پروګرام ولو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله په دربار کې څه کوي شکایت کوي چې یا الله زما دې امتي په ټول ژوند باندې نه قرآن ویلی دی نه راقصتی دی نه رغبت کړی دی واغه خواته نه و دې ته کتلی دی نه عمل ور باندې کړی دی بیا به الله رب العزت سم عمل ور سره وکړي د هغه چا سره بس څومره د قرآن نه خبر یو بس د حافظ صاحب په قرآن باندې موږ ځان خلاص کړی چې بس حافظ صاحب داسې الله کې علامه شمس رق افغاني صاحب فرمایي رحمه الله چې الته قرآن یو سړی وایي په زور وایي دلته یو سړی پر نفل باندې ولاړ دی دا چې کوم سړی پر نفل ولاړ دا به سلام ګرځي ولې به ګرځي پر قرآن باندې غوږ ونیسه پر قرآن باندې غوږ نیول دا واجب دی ضروري دی لازمي دی پوهیږئ نو اوس به پیغمبر علیه السلام د الله په دربار کې شکایت وکړي سبحان الله سبحان الله الله اکبر څومره لویه ستړې ورځ را روانه ده ما او تا و یخ ته ځان نسو ټینګولی و ګرمۍ ته ځان نسو ټینګولی و غم ته ځان نسو ټینګولی هغه توره تیاره هغه تنهایي هغه تنګ ځای په هغه ځای کې به ما په تا څه کوو او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک راشي الله ته وایي یا الله زما دغه امتي زما و قرآن ته شا ورګرځولی وله څه چمبکو قرآن شروع کوي عزیزان لازمي شروع کوي پر دا مرداره انګریزي باندې په ضرور پی ورکوي دا نه وایم چې حرام ده زده کوي لازمي ده خامخا زده کوي خو خبره دا ده چې و دې قرآن ته د نو ولې شا ورګرځولې ده
قرآن ولې در څخه پاته دی د انګریزي ستا د دنیا بقا ده قرآن ستا د دنیا او د آخرت بقا ده په انګریزي ته په دنیا کې مطلب ته ځان خلاصولی سي په قرآن باندې ته په آخرت کې ځان خلاصولی سي هغه قبر دی هغه د حشرګاه میدان دی هغه پل صراط دی هغه د الله دربار دی نو اوس کومه خبره چې دغه ضروري ده موږ مسلمانان یو زموږ ایمان دی پر آخرت باندې د الله پر ملاقات باندې پر قبر باندې د قبر پر حساب او کتاب باندې زموږ ایمان دی بیا موږ قرآن ته شاور ګرځولې ده الله دې را نصیب کړي وایست لازمی وایست عزیزان خامخا وایست دا بل حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی قرآن وایي نو بیا پر هر حرف باندې الله رب العزت ودته نیکي ورکوي او هر نیکي یو په لاس ورکوي هر نیکي یو په لاس ورکوي هغه څنګه هغه دا الف لام میم پر الف باندې لاس نیکي دي پر لام باندې لاس نیکي دي پر میم باندې لاس نیکي دي بیا چې کله ته پروزه کې وایې پروزه کې بیا دا خبره ده چې کله سړی نفل کوي دا دومره ثواب لري لکه فرض او چې فرض کوي دا دومره ثواب لري لکه 80 واره و چې یو سړی د قرآن تلاوت کوي نو په یوه حرف باندې به ودته څو نیکۍ میلاویږي او بیا بله خبره هم ده عزیزانو دا اوس کې ډېر مجلسونه پر دې باندې روان دي وروره چې د قرآن په معنا دې سر نه خلاصېږي مې وایه په ترجمه دې سر نه خلاصېږي مې وایه په تفسیر دې سر نه خلاصېږي مې وایه بیا څه درته وایي وایي ستا یو ډېر نازنین محبوب دی ستا یو ډېر ښایسته ملګری دی هغه تا له خط راواستي او ته په خط پوهېږې نه خالي ورته ګورې تا ته پیدا کوي موږ ورته وایي د الله د مخلوق په کلام کې ډېر فرق دی منم چې قرآن الله رب العزت د عمل دپاره رستولی دی خالي د تلاوت دپاره نه دی منم او بیا سره د دې ستا به ایمان د ابو جیل به د قرآن اورېدی د شپې به رالی د پیغمبر علیه السلام پر قرآن بیا غوږ نیولی په قرآن په یدی هم خو ایمان نور باندې درلودی ولاړی جهنم لره او موږ مسلمانان یو موږ کلمه ګو یو موږ چې قرآن وایي د ثواب په نیت وایي موږ ته الله ثواب راکوي میټو مینا ته که تا یو آیات ور زده کړی و هغو ته بیا چیش نه میلاویږي ثواب نه میلاویږي موږ ته الله رب العزت پر دې قرآن باندې ثواب راکوي علیحده پروګرام روان دی وایي قرآن مه وایست په معنا یې نه پوهېږي او منم چې قرآن الله رب العزت د دې دپاره رستولی چې په دا به تی عمل کوئ وی وایه وی فهموه عمل ورباندې وکړه اوس که یو سړی چې دی هغه مطلب قرآن با معنا نه دی زده نو تلاوت یې ثواب نه لري ولې نو تلاوت یې ولې ثواب نه لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا الف لام میم ووایي پر الف هم لس نیکۍ دی پر لام هم لس نیکۍ دی پر میم هم لس نیکۍ دی او دا حروف مقطعات بلل کېږي د دې په معنا یو الله خبر دی نو اوس په څه چمکو دا به نه وایو یو سړی چې دی هغه لمونځ کوي لمونځ کوي په لمانځه کې قرآن وایي او د قرآن په معنا پوهېږي نو لمونځ یې صحیح کېږي که نه صحیح کېږي نو چې صحیح کېږي نو تلاوت یې ولې نه صحیح کېږي دا یو پروګرام روان دی دا به کوو چې موږ د قرآن په مقصد باندې سر خلاص کو دا به کوو چې د قرآن په معنا باندې سر خلاص کو دا به کوو چې د قرآن په تفسیر باندې سر خلاص کو خو دا خبره دا ډېر د دین بیزاره خلک نه دي دا وایي چې په معنا دې سر نه خلاصېږي خیر دی چې ورته جوړېدلی دا ویلې ول هغه یو سړی وزای را روانه کړی ول نور سره تلله در غوږ یې نیولې بیا چا غږ ورباندې وکړل څه به کوې لاله ول دا لا ته پر غوږ ورکښېږي واره خدایي نه راسره چې بیا تا دا خبرې هم کوې واره خدایي خلک قرآن نه وایي بیا دا خبره ورته کوې یو ډېر غټ افسر و ډېر خورا غټ کیسه یې درلوده په مجلس کې ناست و دا خبره یې وکړله چې خبره یې وکړه ما ورته وویل مالته یو خبره واوره لږ خبرې سمې کوه دا دین د دې دپاره نه دی ته افسر یې روپۍ ډېرې لرې پاور ډېر لرې قلم لرې خورا غټه کیسه لرې په دې ځای کې یوه زره کیسه هم نه لرې تا د اختیار چا درکوي چې کوم څوک د قرآن په معنا نه پوهېږي هغه دین ته په دا څه پوهېږي تا د اختیار چا درکوي تی دا یو خبره زموږ زده کړي د خدای په خاطر زده کړه یاره لما علاج مزده کوه له ډاکټر قرآن مزده کوه ډاکټر دعوه دا لري چې زه به ستا علاج در کوم عالم دعوه دا لري چې زه به تا ته قرآن در زده کوم څه خانه مې خرابه ده له شاعر قرآن زده کوې له پروفیسر یې زده کوې له پرنسپل یې زده کوې له ډاکټر یې زده کوې له انجینیر یې زده کوې او هغه عالم چې هغه په قرآن کما حقه پوه دی له هغه یې ولې نه زده کوې څه کور مې خراب دی په دې خبره لږ سر خلاص کې سیده علیحده منصوبه روانه ده هغه قرآن دا قرآن چې دی هغه مطلب په معنا یې نه پوهېږي بیا پیدا نه درته کوي ولې نه کوي لازمي یې کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بار بار موږ ته دا ویل د قرآن تلاوت به ډېر کوئ
د قرآن تلاوت به ډېر کوئ، لازمي به کوئ او خامخا به کوئ، تدبر به پکې کوئ، تفکر به پکې کوئ. الله فرمایي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ؟ تاسو د قرآن تلاوت کوئ. پر هر حرف باندې الله لس لس نیکۍ درکوي او په روزه کې دا لس بیا ضرب که په اویا کې بیا څو جنې جوړېږي. الله رب العزت موږ ته قرآن را نصیب کړي. شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب څه ویلي دي؟ یو حدیث را نقل کړی، روایت را نقل کړی دی. هغه یو په یاد باندې قرآن ویل دی، یو قرآن ته کتل دی ویل دی. چې کوم سړی قرآن ته ګوري قرآن وایي وای الله رب العزت د بابا وعده کمړي دی په قبر کې په عذاب دی، الله یې له عذاب اخلاصي، الله یې له عذاب اخلاصي. چې کله یو سړی قرآن ته ګوري قرآن وایي، بیا چې سړی قرآن ته ګوري قرآن وایي بیا سترګې هم بیا د لاسونه هم بیا خوله هم ټول په عبادت باندې مصروف وي. اوس کې په یاد وایي 1000 درجه ثواب دی، که ورته ګورې 2000 درجه ثواب دی. د قرآن سبا خط د یار نه جوړې چې د یار په خط نه پیدلې، زما د یار په خط زه نه پیدلم، ما وایي په پیدم نه هیڅ کټه ماته نه کوي چې ما ته څه لیکلي دي. او الله رب العزت په خپل کلام کې موږ ته فرمایي چې تاسو د قرآن تلاوت کوئ، د الله رسول موږ ته فرمایي چې تاسو تلاوت کوئ. نو بیا به موږ بله خوا ته ځو، نو موږ د علماو خبره منو، د امام بخاري او د امام مسلم منو، د اکابر مشایخو د منو، موږ د غیر خبرې نه منو. نه لته متاثر کیږو، ټیک دی زور بلره، طاقت بلره، خوله بلره، شعر او شاعري بلره، سیدا خو د قرآن په حواله باندې موږ له اچا پښتنه نه کومه کوله، لا هغه چا کو چې کوم څوک په قرآن پیږي. اوس کوم لار ولاړ سورور علاجونه شروع ګرځي امرته تم لایق ډاکټر یې د ورته زم لایم وي به علاج د چی څه لپاره کوي. نو دا بل ته ویل نه وای تم لایق ک ډاکټر یې، ته ډاکټر یې کم لای، ته انجینیر یې کم لای، ته ساينسدان یې کم لای، ته شاعر یې کم لای. ګرد خلک را ګرځي دل تراوی استا کنسته د الله په خاطر مکوي. وحي ختم سولې پیغمبر علی السلام مبارک چې کله وفات سو وحي لاړ دین مکمل سو کامل سلو، بیا پیغمبر علی السلام مبارک کو فرمایل زروانه ما زما او زما د خلفای راشدین لار باندې لکوي. او چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تراوت ترتیب برابر کړي جماعت ته وای چې دا د اختیار چاور کړی و چې دا پیغمبر علی السلام مبارک یو کار نه کوي دا وکي. پیغمبر علی السلام ویل زه در څخه روان زما د خلفای راشدین لار مو پرېږده. اشته ډیر مې پر پیغمبر علی السلام مبارک تر دې صحابه منافقت مکوي، دروغ مکوي، فراډ مکوي، د نفس یاري مکوي، د نفس بندگی مکوي. په ذل جلال او ورځ به اغم دل راشي دا به درته وایي چې محمد رسول الله چا ول چې اخر نبی دی چا ویله. ولی عیسی علیه السلام نه راځي ته و عیسی علیه السلام راځي وای بیا خو پیغمبر علیه السلام اخر نبی نسلو دی تا ته لار جوړي کوم لار د غلام قادیانی مکوي. د خپل اکابر او مشایخ او بزرګانو علما او لار مپرېږدي. والله العظیم د الله په وحدانیت کې مشکمن کې، والله العظیم د محمد رسول الله پر رسالت او په ختم نبوت کې مشکمن کې. خپل قرآن خپل دین خپل اسلام باندې لکو ها دا نه وایم چې علما چې دغه انبیا دي نعوذ بالله معصوم دي، خامخابله موږ یو غلطي کیږي. دا غلطي زما خپل د دې لپاره نه چې زه وتا ته دا خبر یږدم. الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کی.